په شمال ختیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د بېوزلو کورنیو د لاسنیوي دوام. تازه په کندوز ولایت کې 200 اړمنو کورنیو ته د مرستو امریت په همغږۍ او د بریټانیا د سره صلیب دفتر په مالي لګښت په 2 قسطونو کې 15,000 افغانۍ ورکول کیږي. بله، امریت مرسون به تعداد 200 فامیل که برایشان کمک میشه که از طرف صلیب سرخ بریتانیا برایشان دونرش هسته. ما در 2 قسط برایشان توضیح میکنیم که امروز ما برای 70 نفرش مبلغ 20,000 دادیم و در قسط دوم 15,000 دیگه هم میتیم که در این پروسه بیوزنا شامل هست، معلول معیوب هم در این پروسه شامل هستند. برای تمام هموطنان کندوز ما اطمینان میتیم که انشالله روند کمک رسانی از طریق جمعیت لالی احمر افغانی در سطح ولایت کندوز آغاز شده. همیشه جمعیت لالی احمر افغانی سعی می‌نماید که تمام مستحقین و نیازمندان که در اینجا وجود دارند در حد توانش برای از اینا رسیدگی بکنه. په ورته مهال هغه کورنۍ چې نن یې د مرستو لومړی قسط ترلاسه کړی خوښ بریښي وایي په دې سره به کوچني کاروبار ته لار هواره کړي تر څو په راتلونکي کې ځان بسا شي. او موږ ډېر کومک ډېر خوشحال خدای دې هر وخت چې کومک راولي چې د مسلمانانو سره کومک وکړي او ژوند دې په مخ لاړ شي. ډېر خوشحاله یم دې کومک کور آباد د هر موسسې دا کومک کړی دا خیر دې وي او بعدی دې هم کومک کوي چې په دې باندې کفایت د افغانستان نه کړي. دیگه خوشحال هستیم که امروز به حساب جمعیت هلال احمر افغان امروز به مبلغ 20,000 افغانی به خانواده بی وضاحت یک سرمایه گذاری کوچک برای ما ارائه کرده. تشکر میکنیم. دیگه خیلی خرسند هستیم. دیگه از مؤسسات دیگه خواهشمند هستیم که به خاطر خانواده بی وضاحت و خانواده معلولین که به حساب دیگه توان کاری ندارن برای از اونها هم کاری صورت بگیره. داسې مهال شمال ختیځ زون کې د مرستو امریت له لوري د کندوز ولایت خان آباد او اقتاش ولسوالیو 200 کونډو بې سرپرست او معلولو کورنیو ته نقدي مرستې ورکول کیږي چې د دې وړاندې افغاني سرې میاشتې ټولنې د اړمنو ولسونو لاسنیوي په برخه کې هڅې ترسره کړې وې.